سلامونه. زه وږمه صبا عامر. بس نن ګورئ واوره ورېدلې ده، ټول ځایونو کې واوره ده. د کرسمس راتګ دی او پراکیان خوشحاله دي چې د دوی اختر به لوند وي. څو کاله پخوا د دوی کرسمسونه کې به واوره نه وه، دوی به ډېر خفه وو. لکه زمونږ دوی به ویلې چې بیا فراواني نه وي، ځمکې لمدې نه وي، حاصلات کم وي. نو د دغه په خاطر باندې به دوی پراکیان به خفه وو. سږ کال هم پراکیان ډېر خوشحاله دي، لکه تېر کال کرونا وه، خو سږ کال ډېر خوشحاله دي سره چې واوره ورېدلې او د دوی کرسمس به په واوره کې وي. دلته ګورئ دا ښځه روانه ده، ماشوم یې کېنولی سکي ورکوي. دوی له همدې کمې واورې نه هم استفاده کوي. Добрий день. دا دوه ماشومان هم دغې مېرمنې سره دي، 3 ماشومان لري. دا ماشومان هم د مستي لپاره راوتلي دي، دوی مستي کوي. Добрий день. اهوی. داسې د ژمي موسم دی او پراکیان راوتلي، واوره ده، ښایسته واوره ده. پخواني وختونه یې رایاد کړل، کابل یې رایاد کړ. نن ډېره زیات سوړ دی، یخ دی. چې کله ماشوم وم مور به مې خدای دې وبښي، هغې به نن د کوچې ورځ وه، کوچه د کوچې په نوم باندې یو ښایسته خواړه وې افغاني موږ ته جوړول. نو هغه غنم به یې پاخه کړل په دیګ بخار کې. غنم به یې پاخه کړل او بیا به یې پس له هغه نه پیاز به یې واخیسته چې هغه به ښه پاخه شولو. بیا به یې پیاز په غوړیو کې سره کړل، لږ اوړه به یې ورسره واچول، لږ به یې ورسره مساله شیان به یې ګډ کړل، داسې هغه به یو رقم لعاب غوندې یو شی ورته جوړ کړ. بیا به یې هغه کوچه پکې واچوله، هغه به ډېر مزهداره یو شی جوړېده. وشکه همدارنګه که له شوروا نه به کومه غوښه مخه پاتې وه، هغه به یې پکې میده کړله، ډېر مزهداره شی و. نو نن عامر راډیو ته تللی ده، نو خامخا هغه کوچه زه چې دلته راغلی یم هماغه مې په ذهن کې دی، اکثر یې کومه پخومه. نن هم ماشومان کور کې دي، زه به هغه ورته پخه کړم. کله چې د تاسې په کورونو کې ژمی شو، ټولو خویندو ته وایم دا ډېره ساده خبره ده چې لږ غنم خو د هر چا په کور کې پیدا کېږي. په داسې ورځو کې چې واورئ، هم د غنمو نه کوچه تیاره کړئ، هم اقتصادي دی او هم ښه قوي خوراک دی. نو بس نن د واورې ورځ ده. تاسې وایئ د چا چا نومونه ولیکم. نن به د ځینې دوستانو نومونه په واوره کې ولیکمه، نو که ستاسو خوښه وي. دلته نومونه لیکمه، نو د کاکو نوم به ولیکم. کاکو زموږ د توړۍ یو د کرکټر و چې دا په لندن کې اوسېږي. اصل نوم یې کاکو نه دی، ډېر ښایسته ځوان دی، کاریګر دی، بااستعداده دی، غیاث کاکړ. نو هغه د کاکو ته به د کاکو په نوم باندې دلته کرکټر کار کوو، توړۍ ته به یې نسوار له لندنه رالېږل. او بل به ولیکمه د غنم رنګ محمدي، زموږ فیسبوک کې ما لیدلی نه دی، کاکو مې هم تر اوسه نه دی لیدلی. د هغه نوم به لیکم، محمدي به نه لیکم ولې په ځمکه باندې دی، نو صرف یوازې غنم رنګ به ولیکمه. همدارنګه د نجیب یو ډېر ښه ملګری دی، اتریش کې دی، چې عیناً لکه ورور غوندې دی، ذاکر برهمیال. خدای دې خوشحاله او ارامه لري. دا هم د برهمیال نوم. عامر ته مې ویلې معلومه د تا نوم ولیکم په واوره کې؟ وایي نه. مال ښایي چېرته یې ولیکم؟ وایي د ما نوم دې په زړه باندې ولیکم، مال په هغه باندې خو لیکل شوی دی. او دا واوره پراکیان ډېر ورته چکان ورته خوشحاله دي. او هوا هم لږ ماته شوې ده، له یوې خوا نه خو هوا ډېره ښه کېږي، له بلې خوا نه د دوی د کرسمس راتګ دی او دوی چې واوره ډېره وورېږي، دوی د واورې لپاره خپل کرسمس ته ډېر زیات خوشحاله وي. دوی وایي چې زموږ کرسمس لوند دی. څو کاله مخکې واوره به نه ورېدله، دوی به خفه وو، وایي کرسمس مو وچ دی. لکه همدارنګه چې زموږ وطن کې واوره وورېږي، په فارسي کې متل دی، وایي بهار سال پر فیض و برکت از زمستانش پیداست. دا کابل کې دغه متل به کېده او خلک به چې ژمی کې واوره وورېدله، هغوی به ډېر خوشحاله وو. دعا کوو چې په افغانستان کې ښه واوره وورېږي، حاصلات ډېر شي، اوبه ډېر سي، د زحمت په جای د خلکو ته راحت وي، د خلکو کورونه د ګرم وي، همدارنګه یو ښه ژمی ولري.
دلته ټول پراکیان د خپل کرسمس لپاره آمادګي لري، د دوی اختر دی. همدارنګه بیا به د غنم تاسو ته ویډیو وکړمه چې دوی څه رقم ځانونه کورونه یې سره جوړ کړي دي، همدارنګه بازارونه یې څنګه رنګینه کړي دي. نو تاسې دې خوشحاله اوسئ د دې په هیله باندې چې یو ښه ګرم ژمی ولرئ. د هر چا په کور کې ښایسته صندلۍ، تواخانې ګرمې ګرمې او توت و چهارمغز د هر چا په کور کې. افغانان دې هر چېرته چې خوشحاله دي، زموږ نصیبونه دې خدای وطن کې وکړي چې وطن ته درشو. له هغه جینه ویډیوګانې وکړمه، له هر کلي نه، د هر کور نه. نو ما دستکشې په لاس کړي دي او د ژمی دی، یو ښه ژمی افغانستان کې. تاسو ټولو ته غواړم فراق لږ لږ واوره ورېدلې، خو خلک ډېر خوشحاله دي دې واورې ته چې یو لوند کرسمس به لري. دا ویډیو مو وکتله، خدای کړي چې خوشحاله او ارامه اوسئ. موږ اوس ماشومان دلته سنومان یا د واورې سړي یا او آدمکې برفي هغه ګوډاګیان دوی نه جوړوي، ټول په دې انټرنیټ باندې دي، په ګیمونو باندې دي. یو رقم د ماشومانو هغه سټایل هم لږ بدل شوی. زه چې ماشومه ومه په حویلۍ کې به واوره ډېره وه، بیا به مې مشر لالاګانو خویندې به مې راته یو ښه ښایسته هغه د واورو سړی جوړ کړ، د ګازرې نه به یې پوزه ورکوله، سره ټوټه باندې به یې شونډې ورکولې او د سکرو نه به یې سترګې ورته ورکولې. ما به ټوله ورځ ویله چې خدایه ته خو لمر مه راخیزوې چې زما دغه د واورو سړی آدمکې برفي مړ نه سي، یعنې اوبه نه سي. نو دلته اوس شرایط بدل شوي دي، ماشومان په ګیمونو باندې اخته وي، الکترونیک لوبې کوي، برقي سامان آلات، موبایلونه، ګیمونه لري. هغه پخواني مزې د واورو د آدمکې برفي او دا شیان نشته ده، یوازې کله کله برف جنګي کوي. نو دا مې اخیستی و چې عامر پې وولم، خو د عامر په ځای به بڼکه وولم چې بڼکه نن ویډیو راته جوړوي. بڼکه زما بله فوټوګرافره ده په د یوټیوب، زما هغه راسره کوي، هغه غواړي. زه هم هیله لرم چې یوه ډېره راتلونکي کې یوه ډېره ښه ژورنالسته سي، د پلار د غږ سره مینه لري او همدارنګه د مور د کیسو سره. غواړم چې یو کیسه لیکواله واوسي. تاسې هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. نو د دې زما ویډیو سبسکرایب کړئ، زما ویډیو تاسو وګورئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د خپل ځانونو خیال ساتئ، ژمي کې ګرمې جامې اغوندئ او همدارنګه کوشش وکړئ چې ریزش ونه کوئ، زکام نه شي. نو تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ او ستاسو په اجازه به زه بڼکه په واورې باندې وولم.